به این حرکتی مشروعی مولا محمد عمر مجاهد دیگر سرگروه‌ها و علما لبیک گفتن، با اینا یک جا شدن. همیست که با نزدیکی ولایت میرسن و در موافقه مولا نقیب الله کلی اردوی قندهار با اینا یک جا میشه و هم ولایت به دستی نیروهای مولا محمد عمر مجاهد میافته. است که یک گفته میتونیم که از اثر یک حرکت خودجوش به میان میاد. د تاریخ په زړو وچو پاڼو کې یو ځل بیا د تقدیر قلم داسې کرښه راکش کړه چې د زړورو مؤمنانو ژوندۍ هیله یې تمثیل کړه او د اسلامي امارت بنسټ کېښودل شو. دا نه یوازې د یوې واکمنۍ پیل و، بلکې د یو داسې نظام د احیا زیری و چې ریښې یې په ایمان کې خښې دي او څانګې یې تر اسمانه رسیږي. د دې بنسټ سره د هغو زړونو درزا یوه شوه چې کلونه یې د شریعت حاکمیت ته دعاوې کولې، او د هغو قدمونو شور بیا را ژوندی شو چې د الله جل جلاله د کلمې د لوړوالي په لاره کې مزل کاوه.